چارواکي وایي په تیرو څه کم 2 میاشتو کې د افغان کډوالو څه باندې 58,000 کورنۍ له پاکستانه په جبري توګه راایستل شوي. ایران او ترکیه هم د ورځې زرګونه کسان په جبري توګه له خپلو هیوادونو راوباسي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته څه باندې 2.8 میلیونه افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو شاوخوا 7 میلیونه لا هم په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له دغه هیواده د دوی په وینا د هغو افغان کډوالو راایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ اسناد نه لري، خو ځینو کډوالو ویلي پاکستاني پولیسو یو شمېر هغه افغانان هم نیولي چې د کډوالۍ اسناد لري. نن د ډسمبر 18مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي نن کابل کې په همدې مناسبت جوړه شوې ناستې کې وویل افغانان سږکال دا ورځ په داسې حال کې نمانځي چې په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان موقتې ادارې د ټولو اسلامي انساني ګاونډیتوب او نړیوالو معیارونو خلاف پر افغان کډوالو باندې د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان موقتې ادارې د ټولو اسلامي انساني ګاونډیتوب او نړیوالو معیارونو خلاف په افغان مهاجرینو باندې د ژوند کړۍ تنګه کړې او نه یوازې دا چې په جبري ډول یې راستنېدونو ته اړ کړي بلکې د دوی شتمني هم ترې ضبط او لوټلې. یو شمېر ماشومان په زور له خپلو والدینو پرته له کورنیو شړل شوي او یا هم برعکس مور او پلار یې شړل شوي او ماشومان یې په هغه هیواد کې پاتې شوي دي. هغه همداراز وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته 2.8 میلیونه افغانان له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته راستانه شوي، خو لا هم تر 7 میلیونه افغانان په نورو بېلابېلو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. څه هم د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت سره سم ډېر افغانان هیواد ته راستانه شوي، خو اوس هم تر 7 میلیونه پورې افغانان په ګاونډیو او نورو مختلفو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند کوي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه افغانانو ستونزې ته د رسیدګۍ په موخه د کوربه هیوادونو له چارواکو سره وخت په وخت ناستې کړي، حیاتونه یې لیږلي، د دوی ستونزې یې له نږدې لیدلي او اورېدلي، د حل په موخه یې له ټولو اړوندو مراجعو سره شریکې کړي دي. په همدې موخه یو شمېر هیوادونه ته سفرونه شوي او وخت په وخت دلته هم د کوربه هیوادونو له چارواکو او ډیپلوماتانو سره ناستې ترسره شوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي هم په نننۍ غونډه کې وویل د دوی د ثبت، تثبیت او استقبال کمیټې د معلوماتو له مخې له پاکستانه 58,291 کورنۍ راستنې شوي او تر اوسه 14,111 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته انتقال شوي دي. از طرف کمیته استقبال و ثبت و تثبیت مهاجرین تخمینا 58,291 خانواده تا حال ثبت و تثبیت شده است و تا حال 3,32,338 نفر ثبت و بایومتریک گردیده است و 1,97,763 نفر افراد مجرد هم ثبت و بایومتریک شده است. و از طرف کمیته ترانسپورت و انتقال مهاجرین 13,111 خانواده به ولایت‌های مختلف افغانستان تا حال انتقال گردیده است. تخمینا 12,328,940 افغانی تخمینا برای انتقال مهاجرین تا حال هزینه شده است از طرف کمیته ترانسپورت. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر بیا په نننۍ غونډه کې وویل د افغان کډوالو او د غزې بېګناه وګړو په اړه د نړیوالې ټولنې دومخی چلند د تاسف وړ دی. برادر همداراز وویل په بڼو سترګې نه درنیږي او له افغان کډوالو یو ځل بیا وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د نړۍ په هره برخه کې خپلو مهاجرینو وروڼو ته وایو
چې هیواد ته مو له امنیت او د ژوند له ښکلا څخه برخمن شوی دی خپل کورو ته راستانه شئ. سترګې په بڼو نه درنیږي. اسلامي امارت ستاسې هر ډول خدمت د ځان مسؤلیت ګڼي. د بشریت په حق کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر دومخي چلند تعصب کوم چې د افغان کډوالو او په غزه کې له 18,000 د زیاتو بېګناه وګړو ښځو او ماشومانو د قتل عام په اړه پر یو نمایشي غونډه بسنه کوي. د پاکستان د 400 څخه راستون شوی حیات الله بیا د پاکستان له ظلمونو سره ټکوي. هلته خو بې کاټو افغان یو هم نه پرېښودو، همدا انداخې ورکاو، همدا ورلسې ورکاو، همدا یې ورته ویلې چې وځئ. او کوم د کاټو والا چې هغو سره نیول هغو سره هم بدتمیزي کېده. دا بدتمیزي کېده، کاټونه یې ورته پرې کول، پیسې به یې پرې اخیستلې، په جیل کې زنانهو سره ماشومانو سره بندي کول، چا سره پیسې به ورکول، که چا سره اوس هم پاکستان جیلو کې پراته دي. یو بل راستون شوی افغان روزي خان هم خپل هیواد ته په راتګ خوښ دی، خو د پاکستان څخه د راستنېدو کیسه کوي. ډېر خوشحاله یم. د خوشحالۍ څه داسې یم چې بس په جامو کې نه ځایېږم. کور مې په کلاسیفلا کې و، هلته د هغه ځای څخه زه راړولی، مومنان مې اوس دورې پاته دي، نه یې ورپې په جیب کې راپرېښې ده، ولوټه کول، هغې خواته ډېر ظلمونه د افغانانو سره کېږي. د سیاسي چارو پوه قاضي نجیب الله جامع بیا وایي پاکستان، ایران او ترکانو د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف له افغان کډوالو سره مغرضانه چلند کوي. ولې په خواشینۍ سره چې پاکستان، ایران او ترکان د ټولو نړیوالو اصولو، قراردادونو، نړیوالو حقوقو پر خلاف باندې له افغان کډوالو سره نهایت مغرضانه چلند کوي، خصوصا پاکستان چې مطلقاً د افغان کډوالو مسله هلته سیاسي ده، اقتصادي بود نه لري. دوی غواړي د افغان کډوالو مسلې څخه سیاسي استفاده وکوي، امنیتي استفاده وکوي، او تازه چې د پاکستان د فوز مشر په امریکا کې حضور لري، هدف دا ده چې اوبه خړې کې مایان پکې ونیسي. جامع همداراز وایي اسلامي امارت په سختو شرایطو کې له تمې خلاف په ټولو برخو کې د افغان کډوالو لپاره ډیر کار وکړ، خو باید نورې اړینې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. هغه وایي نړیوال سازمانونه هم باید د افغان کډوالو د جبري او ظالمانه راستنولو په برخه کې چوپه خوله پاتې نشي او خپل انساني مسؤلیت په نړیواله کچه ترسره کړي. نه یوازې باید د پاکستان حکومت مسؤل کړي، هغوی ځوابګو کړي، په هغوی باندې فشار راوړي، بلکې په عین حال کې له افغان کډوالو سره مالي مرسته وکوي، د افغان کډوالو لاسنیوی وکوي، خصوصا په دغه ساړه ژمي کې چې اوس افغانان ورسره مخ دي. افغانستان بدبختانه له اقتصادي اړخه په هغه حد کې نه ده چې موږ وکولی شو هغه ټول افغانان دغه سخت ډول بحران مدیریت کړو. که څه هم موږ مسؤلیت لرو چې که نړۍ یو ډالر یا یوه افغانۍ مرسته کوي یا نه کوي، زموږ ملي مسؤلیت ده. موږ به ورسره خپله ورو کور اوبو ډوډۍ ټول تقسیموو، ولې نړیوال ټولنه، سازمانونه او جوړښتونه هم مسؤول دي چې د خپلو تعهداتو پر اساس باندې له افغان کډوالو څخه مالي، سیاسي او هر ډول ملاتړ وکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش د کډوالۍ په نړیوال فورم کې ویلي چې یوازې سږ کال په نړۍ 114 میلیونه خلک بېکوره شوي او له دې ډلې 30 میلیونو خپل هیوادونه پرېښي دي. هغه ویلي چې له کډوالو ملاتړ او د هغوی خوندیتوب د ټول بشریت ګډ مسؤلیت دی. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره